هرات کې یو شمېر مدني فعالان او وګړي وایي په تېرو ولسمشریزو ټاکنو کې خلکو په آګاهانه توګه په دې پروسې کې ګډون ونه کړ. دوی چې د 1999 هجري لمریز کال د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د شفافیت د خبرو اترو په غونډه کې خبرې کولې وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د بېلابېلو هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماتانو تګ راتګ د اندېښنې وړ خبره یادوي او په خبره خلکو ته یوه لویه اندېښنه پیدا سوې ده. هرات کې د مدني ټولنو غړو او ځایي وګړو د افغانستان د 1998 هجري لمریز کال د ولسمشریزو ټاکنو د پایلو د روڼتیا په اړه د ټاکنیزو خبرو اترو په پروګرام کې وویل چې په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې خلکو په آګاهانه ډول ګډون ونه کړ ځکه په خبره د خلکو باور پر ولسواکۍ کم شوی دی. د ټاکنیزو خبرو اترو پروګرام په لار اچونکي وایي د دې پروګرام څخه یې موخه د ولسمشریزو ټاکنو څېړنه او ورباندې کره کتنه د انتخاباتي کمیسیونونو کړنې د خلکو د رضایت کچه او پکې د وګړو کمرنګه ګډون دلایل په ګوته کول یادوي. به صورت کلی جزء از یک پروگرام مشارکت مدنی که از سال 2016 شروع شده و فعلا در مراحل اختتامیه قرار داره. یک برنامه گفتمان حوزویه که به خاطر نقد و بررسی انتخابات ریاست جمهوری سال 2019 نقش نهادهای مدنی در مشاهده و نظارت از انتخابات، کارکرد کمیسیون‌های انتخاباتی، میزان رضایت مردم، ارزیابی دلایل مشارکت کمرنگ مردم برگزار شده. په همدې حال کې یو شمېر مدني فعالان وایي په تیرو ولسمشریزو ټاکنو کې د خلکو د نه ګډون لامل پر ټاکنو او ولسواکۍ باندې د خلکو بې باوري یادوي او وایي په تیرو نږدې 12 لسیزو کې هیڅ واکمن ونه شو کړای چې د خلکو د درد او واویلا چیغې واوري او په بېلابېلو برخو کې د خلکو د اقتصادي او امنیتي ستونزو د هواریو لپاره هیڅ ګټور کار نه دی ترسره کړی. به نظر من عدم اشتراک مردم در انتخابات باورمندی مردم به دموکراسی نشان میده، به این معنا که مردم از روی آگاهی نرفتن به طرف انتخابات، به خاطری که به باور مردم دیگه سیاستمداران نمیتونن امو دغدغه و درد و امو پریشانی و نگرانی ایشانه به کرسی بنشانه. په ورته مهال کې د سیاسي چارو پوهانو او د پوهنتون استادان هم د ټاکنو د پایلو د اعلان په اړه اندېښنې ښیي او وایي ټاکنیزو کمیسیونونو ته د بېلابېل هیوادونو سفیرانو او ډیپلوماټانو تګ راتګ او پر کمیسیونونو باندې د سیاسینو فشارونه هغه لاملونه دي چې خلکو ته اندېښنې پیدا کړي دي. بدون شک رفت آمدهای سفرای کشورهای مختلفه و نمایندگان دیپلماتیک کشورهای مختلفه در کمیسیون‌های انتخاباتی خودش مایه تأثیر و تأسف است و این خلاف تمام موازین حقوقی بوده میتونه و از طرف دیگه سیاسیون داخل افغانستان هم فشارهایی را بر کمیسیون‌های انتخاباتی آنچه که مشهود است از فضا وارد کردن. اینها دغدغه شهروندان را که واقعا علاقمندند تا از آرای پاکشان یک زعیم و یک رهبر در واقع گزینش بشه که او بتانه نمایندگی کل مردم افغانستان را داشته باشه. این دغدغه را هر شهروند داره و ما هم این دغدغه را به شدت داریم. د هرات وګړي او دلته ډیر مدني فعالان په داسې حال کې د ټاکنو پایلو ته د شک په سترګه ګوري چې په تیرو څو اونیو کې د ایران هیواد سفیر په ګډون د یو شمېر نورو هیوادونو سیاستوالو هم د ټاکنیزو کمیسیونونو له کمیشنرانو سره کتلې وه، خو د ټاکنو کمیسیون بیا د ټاکنو د پایلو د اعلان پر روڼتیا باندې ټینګار کوي.